بسم الله الرحمن الرحیم د اعظم نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم. د هیواد هر برخه خپل ښکلاوې لري. نن مو ننګرهار ته سفر کړی. ننګرهار همیشه بهار. که څه هم د ننګرهار له نوم سره د ډېرې سختې ګرمۍ نوم هم تړلی دی، خو ننګرهار خپلې خوبیانې هم لري. د ننګرهار زیتون، د ننګرهار خرماوې، د ننګرهار مالټې، د ننګرهار نارنج او د ننګرهار سبزي. نن په نورو برخو خبرې نه کوو. نن د ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار د زیتونو کارخونې ته راغلي یو. دا چې دغه کارخونه څومره کارکوونکي لري، کوم ډول تولیدات کوي او تولیدات یې د هیواد او د نړۍ تر کومو ځایونو رسیږي، د دې کارخونې له مسؤل او کارکوونکو سره مو خبرې درته کړي دي. په دې هیله چې دغه خپرونه تر پایه وګورئ. اچار جوړونه د زیتونو نه او تیلو نه په 1482 کال کې په ښه ډول روانه ده تر نن ورځې پورې. زیتون د میزان په اوله یا د سنبلې په اخر باندې راځي. د اچار دپاره شنه زیتون غوره نیم پخته دا اول په سرد کېږي، برنډه کې ځای لري. بعد سرد نه د اوبو په واسطه راځي خم ته په پیپونو کې. چون دا ترخه دي دې ته موږ 1.2% کاشتک سوډا ورکوو چې د دې تریخوالی لرې شي. کله چې تریخوالی لرې شو دې ته بیا 5.5% نه نیولې د 6% پورې مالګه ورکوو، 1% ته بوره ورکوو، 0.03% ورته سرکه ورکوو. دا بیا 4 ورځې موږ په همدې د خمانو په دیګونو کې ساتو تر بیا د لابراتوار د خوا نه موږ ته د نه روزمره محلول ځي لابراتوار کې چک کوي. کله چې د دې هغه مایع نه اسیدیتي پوره شي بعد هغې نه بیا دا ځي تولید دستګاه ته، هلته بوتل پورې کېږي او سټور کېږي. بیا د بوتل پورۍ نه وروسته تعقیم کېږي، بعد هغې نه بیا تحویل خانه کې موږ سټور کوو. کوم څه سیستم دی چې په دې خمانو کې تاسو جوړ کړی دی چې په دې کې دغه زیتون چې دی د پخېدو مرحلې ته یا د اچار کېدو مرحلې ته رسېږي؟ دا داسې مرحله د دې دا ده چې کله موږ دا خم کې واچو تریخوالی هم ترې لرې که دې ته موږ په کمه فیصد بوره ورکوو او سرکه ورکوو. نور دې کې هغه مفیدې بکټریاګانې چې د لاکتوباسیلوس په نامه باندې یادېږي هغه فعالیت کوي او د دې اسید پورته ځي د اچار سبب ګرځي، یعنې ترشوالی پیدا کوي. ډاکټر صاحب دلته په ګڼ شمېر په خمان ښکارېږي. تاسو په دغه خمانو کې اوس څومره زیتون لرئ؟ څومره خمان؟ موږ اوس فعلا 8 ټنه زیتون په دې خمانو کې اچولي دي، په 4 خمانو کې، او دا به 4 ورځې بعد انشاءالله د دې پروسه به تکمیلېږي. د دې پرته کارګران ښکارېږي چې خمانو ته اوبه ورکوي یا چمتو کوي. آیا د نورو زیتونو د راتګ امکان هم تاسو ته شته که څنګه؟ 15 ټنه امکان لري، 15 ټنه نور موږ اچار. دا د کومو باغونو نه تاسو ته راځي؟ فارمیدونه راځي او فارمیچار. داسې سیستم موږ جوړ کړی دی، اوس خو سخت شی نشته دی که داسې سیستم موږ جوړ کړی دی، دا چې اوس دا سر ورباندې کېنږدو، یعنې د اوبو لاندې رانیشي شي د دې د زیتونو نیمه خوا چې دی هوا وهي هغه تورېږي. داسې سیستم ورته موږ جوړ کړی دی. دا ګوره زیتون چې دی لاندې دي، دا ټول دغه سرکي ده، دغه دې سرکي نور لرګی دی دلته. ګوره زیتون نشته. دا د تولید دستګاه ده د بوتل پورۍ. ما تاسو ته مخکې ویلې چې کله چې د زیتونو هلته اچار مرحلې ته ورسېدل، یعنې اچار شول، بیا راځي دې پټه کې دلته بوتل پوري کېږي. دې ځای کې دلته چې بوتل پوري شول هغه دیګونه چې دي 200 لیتره ظرفیت لري، هغه محلول ګرمیږي دیګونو کې د برق په واسطه.
3% ورته موږ مالګه جوړوو د هر بوتل کې اچول کېږي. بیا د دې ځای نه ځي د تعقیم دستګاه ته. تعقیم دستګاه ته دې دپاره ځي چې هلته کوم بکټریا میکروب څه پکې پاتې د 120 درجې موږ دې ته حرارت ورکوو تعقیم دستګاه کې. تعقیم دستګاه ته هم څو یو ځای دا د تعقیم دستګاه دا دستګاه چې د دې کې د بوتل هلته چې بوتل پوري شول دې دستګاه ته راځي د اتومات په شکل تعقیم دستګاه ته. دلته موږ نیم ساعت دپاره 120 درجې حرارت ورکوو دې ته. د دې دپاره چې دې کې میکروب څه پاتې چې هغه د منځه لاړ شي او یعنې زر خراب نه شي. د دې دپاره موږ دلته تعقیم ورکوو. نور ځایونه چې دي نورو ممالکو کې هلته سودیم بنزویت استعمالوي کیمیاوي مواد، اما موږ دلته حرارت ورکوو. دا 2 کاله 3 کاله دوام کوي. د دې ځای نه بیا تاسو دغه تولیدات بلې کومې خونې ته وړئ که نه تولیدات فاینل کېږي د خرڅلاو ته برابر؟ نه خرڅلاو ته صرف لابراتوار ته سمپل کوو، هغه یې لابراتوار کوي د ایکسپایر تاریخ په دپاره او نور همدلته سټور کېږي. کله چې اوس خو زموږ د لیبلکارۍ پروسه روانه ده او کله چې موږ دلته دغه کوو، کله زموږ د بوتل پورې پروسه روانه نو 3000 3500 تر 15000 پورې موږ پیکینګ کوو د بوتلو. دا څو مراحل لري. بوتل پوری ده او بیا هغه ته سر پوش بوتلونه پې لګول دي، سټیکرې دي پې، بیا هغې نه بعد ایښودل، بیا هغې نه بعد پې دا لیبل لګول. د دې ځینې بیا موږ تحویل خانې له انتقالوو. زما خو تقریبا 100 کاله کېږي یم دلته. د تېرو کلونو په نسبت باندې سږ کال د تولید پروسه څنګه ده؟ څومره تولید لرئ؟ نو د تیر کلونو په نسبت باندې الحمدلله دا زموږ د 1400 کال دغه دي عایدات دي چې 1,20,003 لیټران چې دا تقریبا په دې تیرو 3 لسیزو کې دومره زیاتون دومره دغه تیل نه دی تولید شوي. اول ځل دی چې دومره تیل الحمدلله دا د ډېرې ښه چې هلته کوم د زیتونو باغونه دي د هغې ښه دغه شوی دی، پاملرنه ولا شوې، او بیا چې دلته راغلي په منظم ډول باندې هغه دلته پروسس شوي دي او هغه ته نېوتلی تیل ته دغه مثبت کریډیټ تاسو چاته ورکوئ چې تاسو د تېرو کلونو په نسبت باندې ستاسو پروسس څه کم زیات شوی؟ نو زموږ په نظر باندې خو د دې هلته د زیتونو ډېر موږ چې کوم ورکوو د جناب رئیس په پوره پاملرنې سره چې هلته د زیتونو باغونو او هغې خلکو ته جدي سپارښتنه کړې وه چې تاسو به د زیتونو باغونو کې مالداري او بل د هغې ښه پوره هغه د واپاشي او سره ورکول د هغه پوره پاملرنه دا وه، د هغې مستقیم نظارت او چې د په نتیجه کې دلته تور زیتون رالل او دلته پروسس شو. او دلته د زیتونو په فابریکه کې چې دی د امیر صاحب په مستقیم نظارت باندې چې د ورته خپله دلته ولاړ او مستقیم نظارت یې کوي، نو دغه پروسه په ښه شکل روانه. د افغانستان اسلامي امارت د کرنې چارو وزارت موقت څنګه څنګه د یو امیر په توګه باندې چې تاسو ته کوم خدمات وړاندې کړي تر څو تاسو په پروسس کې لا ښه والی؟ زمونږ د اسلامي امارت د زراعت او مالدارۍ د وزارت نه یوازینۍ غوښتنه دا ده چې زمونږ د فابریکې ته پوره پاملرنه وکړي د ماشینریانو. دا خو زړه ماشینري ده چې په دې باندې بعضې شی نه دي. دا خو زمونږ د خپل د دې ریاست دا اوس ډېره دغه دا ده چې مونږ پروژې زمونږ ډېرې زړې خو دغه مونږ ترمیمو. د ماشینرۍ خبره ده. بل دې کې مخکې ډېرو کسانو کار کوو، یو پرسونل ورته اضافه شي چې نو زمونږ دغه چې دی دغه ډېر په ښه شکل صورت ونیسي. زمونږ کارګران او هغه کم دي خو زمونږ الحمدلله تولید ډېر دی. تاسو د کارګرانو د کمښت یادونه وکړه، اوس وخت کې ستاسو کارګران ستاسو هغه تولید ته رسېدلی شي؟ نو مخکې خو دا وه چې زمونږ په تېرو کلونو کې دا حساب و چې یو خالد زیتونو تیل او د زیتونو دغه به پروسس کېدل دلته اچار. نو دا څه کال الحمدلله چې زمونږ د امیر صاحب په راتګ باندې
د صابون پروسه موږ شروع کړې ده، د روب پروسه هم شروع کړې ده، چکنۍ او دا چکنی باب او اچار روب دا موږ شروع کړي د خپل وطني تولیداتو نه. نو زموږ دغه کوم سټاف چې دی دا بسنه نه کوي، ځکه که دلته موږ مصروف کو دا ګوری چې نو هغه شفت موږ نه پاتې کېږي. د زیتونو فابریکې لابراتوار کې یو اتاق دی چې دلته موږ صابون جوړو، نوی هم شروع کړی دی، ابتدایي شکل دی دا، او غواړو چې په آینده کې موږ دې ته وسعت ورکړو، چون دا خلکو دپاره ډېرې فایدې لري. وجود پوستکی چې دی دا نرم ساتي، ملایم ساتي، د هډوکو درد دپاره هم ښه دی. دغه خپله د زیتونو د صابون یعنی طبیعي رنګ دی او دې ته هم رنګ ورکړی دی. ډاکټر صاحب د دې ترکیب څه شی دی؟ د دې ترکیب داسې دی، دې کې موږ د زیتونو چې هغه خیرې ټانکرو کې واچوه، رسوب چې کوي هغه خیرې دی او کاشټک سودا ده، 14% ورته موږ دغه ورکوو، کاشټک سودا او رنګ. او د دې نه پرته د زیتونو رسوبات دي؟ او د زیتونو د تیلو رسوب یا خیرې، یعنې که ووایو دا د نورو صابونونو نه بیخي متفاوت برتري دا ده چې زیتونو تیل خو موږ او تاسو ته معلوم دي چې ټولو روغانیاتو نه دا فایده زیاته لري، او تجربې په خاطر هم یعنې موږ خپل هم تجربه کړې، خلکو هم تجربه کړې دی چې دا جلد د انسان د پوستکی چې دی جلد دا نرم ساتي او مرطوب. من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ تاسو شله اوس کوم ځای کې ولاړ یو، دا د تیلو د پروسس برخه ده، د یا د روغنکشۍ برخه ورته ویل کېږي. دا تیر کال د 1400 کال کې تقریبا مونږ ته تور زیتون چې راغلی و 1,01,000 لیتره خواوشا مونږ تیل ورکړي وو، او دا 1401 کال کې چې کوم تقریبا تر 14,000 نه تر 14,000 په لیتر پورې موږ تیل پروسس کړیو. ساکال په حال په د اوس موقع باندې شنه زیتون راغلی وو چې دغه ځکه موږ اچار جوړاو. شنه زیتون دا معنا یو تور زیتون دی، شنه زیتون دی، شنه زیتون څخه اچار جوړیږي او د تور زیتون څخه موږ د تیل پروسس برخه ده، یقینا موږ د زیتون تیل وباسو. او شنه زیتون ساکل د وټنه نه ونی سات تقریبا 13 ټنو په 13 ټنو پورې موږ شنه زیتون باندې کار کړی دی. هم دا اوس هم پروسه روانه ده، شروع ده، په خمانه کوس پرته دي، دنه موږ اچار جوړ کړل او چې مرحله یې تقریبا تر 25 ورځې نه تر 40 ورځې پورې ده، هغه به ان شاء الله تبلیغ شي او د ان شاء الله هیوادوالو ته موږ اشاره وباسو. په الحال په دې موقع باندې اوس تقریبا یو هفته ورسته تور زیتون راځي چې تور زیتون څخه موږ بیا تیر شروع کوو، چې څومره اندازه موږ ته راغلی ان شاء الله تعالی هغه باندې بیا موږ پکې کار د معلومات پیدا کوو. ونه خو په ننګرهار کې ډېرې زیاته تقریبا تر 200 پورې ونه کرل شوي وي، خو د جنګونو د مرحله چې ته 40 کاله تقریبا د جنګونه تیر شوي دي، نو اوس په حال کمې پاتې شوي دي او حاصلات چې کوم دي کال نه بل کال ته ان شاء الله کېږي، د کال نه بل کال ته کېږي ان شاء الله تعالی. موږ د کار روان دی، هم څومره چې دونه موږ کار کړی دی د نور عملیاتونو ان شاء الله اوس په حال ښه کار باندې شروع دی. ان شاء الله ساکل موږ امید لرو چې زیات زیتون به موږ ته راکړل شي ان شاء الله. د خیر د حاصلاتو سکل څومره په پلان کې چې څومره د اچار ټوټل تولیدات اچار خو ما د مخ خبره وکړه چې اچار خو د وټن نه ونی ستاره تر 11 ټنه پورې موږ اچار خو په دې مکه اوسم کاروان د موږ اساس راغلي دي. نور تور زیتون اوس معلومات کیږي څومره موږ راغلل به تاسو ان شاء الله تاسو معلومات درکړو ان شاء الله تعالی. نګران زیتون په ټوله نړۍ کې نوم لري، د دې کومو هیوادونو ته صادریږي؟ د ننګرهار په الحال خو یوازې خو په افغانستان کې د دنه زیات کار خلک اخلي، دا موږ کوشش روان دی، بده موږ کوشش کوو ان شاء الله چې نور کوشش دغه مده چې
نور هیوادونو ته هم دغه شی موږ ورسوو انتقال یې کړو په خیر باندې تر اوسه په دغه اوس مقام باندې مکتب تللی و د اوس مقام باندې په لحاظ په رسمیت د هغه نه دی پېژندل شوی ان شاء الله تعالی کوشش هم زیاده چې موږ دا خبره اوس هم کړې ده او په دې باندې کار روانه چې موږ بهر ملکونو ته ولېږو خلکو مخکې موږ تقریبا د 1200 نه د 1500 یو نیم زره کسانو پورې کار کوو چې په دې کې تقریبا د 300 نه تر 400 پورې د غزرانه کار کوو اوس په هغه مقام باندې خو موږ سره تقریبا د سالويخت او د 500 په منځ کې کسان دي 2 کسان موږ درو بسم الله د پروسه کال په پرتله سکال د ننګرهار د زیتون حاصلات څنګه وو ساکلي حاصلات زیات دي موږ ته چې نظام علميږي چې موږ معلومات راکړي ان شاء الله ساکل بو ان شاء الله تعالی اساس ساکل خدي ان شاء الله جات حاصل بو ان شاء الله تولیدات خوب است روان است کار است زیتون می روغنش فریمان است کار میکنیم امسال تولیدات زیات است دیگه څومره وخت نه تاسو دلته کار کوئ تقریبا زما د یو اتیایم نه کار کوم لګیم کار باندې د تیرو کلونو په نسبت ستاسې تولیدات څنګه دي ان شاء الله د تیرو په کلونو باندې تولیدات نه خدا خډیر دي زیتون اشار هم خډیر دي اچول هم دي او تیل هم خډیر دي نه خدا چې صرف بازار ته وسوړان شو بازار کې تداوش ستاسې د بازار په اړه باندې څه نظر دی څنګه به د زیتون بازار څنګه وي بازار خو ان شاء الله ښه دی خو چې دغه مغازهداري وي چې بازار نه خدا ښه تیز روان دي اوس وخت کې تاسو اړتیا څو کسانو ته ده موږ تقریبا دلته مخکې 900 کسانو کار کوو نجیب الله خان په وخت کې خو اوس تقریبا موږ 10 کسان دلته ته ګوري موږ ماشومان دلته ماشوم راغلي هغه باندې کار کوو لګي دلته کسان کم دي یو 2 کسانو کار موږ په یو کس کوو دلته د دولت نه غوښتنه څه ده دولت نه غوښتنه دا ده چې نه خدا کسان ونیسي او خو ډېر کسان یې چې کار مخکې ته لاړ شي زیتون مخ په بر روان دی که مخ په ښکته مخ په بره روان دي نه خدا چې خواري ورپسې و چې ښه زیتون کوي ښه دغه کوي ډېره زیاته مننه تا ته ژوندی اوسې تا نه هم ډېره مننه چې هلته رالې زموږ پوښتنه دې وکړه خیر ویسې ډېره مننه ډاکټر فرید الله ربزی د زیتونو فابریکې د لابراتوار مدیر دغه د شنو زیتونو تخمر پروسه شروع شي د هغې په جریان کې موږ دغه د زیتونو سمپل راوړو لابراتوار ته ټیسټ کوه لکه دا تاسو چې عملاً په خمانو کې ولیدل لکه دا سمپل تاسو عملاً دلته اوس ګورئ دا د زیتونو سمپل دی سږنی سمپل دی نو د دغه سمپل په محلول کې دانه کې ځینې لابراتواري ټیسټونه چې هغه موږ اجرا کوو چې هغه عبارت دي د زیتونو د دانو او د محلول مالګه چې مالګه باید په کمه فیصدي او اسید ټیسټ کوي د ترشواله چې د هغه اسید باید په کم حالت کې او پیچ ورته وایي چې هغه یو ټیسټ کیمیاوي ټیسټ هغه په اجرا کوو دغه پروسه لابراتوار د خوا نه رهبري کېږي تر 40 ورځو پورې د شنو زیتون تخمر پروسه په 40 ورځو جریان کې موږ یو ورځ بعد د سرکولوشن په جریان کې د خم د سرکولوشن په جریان کې موږ سمپل راخلو دلته راوړو دغه ټیسټونه په اجرا کوو نو په ابتدا کې دغه پیچ ډیټ جګي مثال 15.9 پورې 15.5 پورې او اسید پیچ جګي او اسید ډیټ ټیټي یعنی 0.001% نو چې دغه پروسه چې څومره مخته ځي او تخمر څومره دوام کوي دغه په جریان کې دغه پیچ چې دا ټیټیږي مثال هغه د پروسې په اخره کې پیچ راځي 3.8% ته او اسید چې هغه 0.8% ته جګیږي او د مالګې فیصدي باید 5.5% نه تر 6.5% ته ورسیږي نو دغه وخت چې دا 40 ورځې دوام کوي دغه 40 ورځې په جریان کې چې دغه ټیسټونه نارمل حالت ته ورسېدل دې نه وروسته لابراتوار به خمان دستګاه ته یعنی خواهش دی کوي چې زموږ زیتون بوتل پورې ته آماده دي او تاسو بوتل پورې د لپاره ځان آماده کړئ چې موږ زیتون بوتل پورې کوو یعنی دغه پروسه 40 ورځې دوام کوي د دې پرته تاسو په صابون جوړونه کې د تیل په جوړونه کې تاسو برخه لرئ ول نه موږ ورته کوم کارونه مربوط کیږي خو موږ کوو مثال او صابون دی موږ ورته هغه مواد په فیصدي جوړو نو هغه فیصدي ورته لابراتوار ټاکي چې مثال دی کې هغه د غوړو اندازه څومره کاشټک څومره زګ مواد څومره
خوشبو څومره نو دا فیصدي ټوله ورته لابراتوار ټاکي. موږ دلته عمومي ژورنال لرو، بیا دا ژورنال ته موږ رسوو، دغه ټیسټونه ټول تاریخوار یې موږ ژورنال ته رسوو او هغه ماهوار راپور کې بیا دغه جریان موږ ټول امریت ته ویو. او همدارنګه د تیلو په ټیسټونو کې چې هغه کله پروسه د تیلو ادامه لري نو موږ زو سامپل دی راوړو، تاریخوار شکل سامپل راوړو د تیلو نه، هغې کې بیا هغه فزیکي او کیمیاوي ټیسټونه موږ کوو. چې فزیکي ټیسټ کې مثال هغه د تیلو ظاهري رنګ ته ګورو چې رنګ یې څنګه دی، خوند یې څنګه دی، بوی څنګه دی. او کیمیاوي ټیسټونه چې دي هغه یو 3 ټیسټ دي چې مثال پروکساید دی، تیزابیت دی او رطوبت دی. یو خو طبیعي ګټه دا ده چې دا خپل یو قسم ماده لري چې انټي اکسیدانت په نامه یادېږي، طبیعي ماده ده چې دغه د معدې امراض ته دې ته ډېره بهترینه دوا ده، یعنې دا ماده چې کومه ده او غذایي یعنې هضم راولي. بل غذایي ارزښت دا چې دې کې یو قسم د منرالونه دي، ویټامینونه دي چې هغه وجود ته ډېر مفید دي. که تیل دي، که اچار دي، که وخوړل شي چېرته نو دغه د وینې غوړ حتی فیصدي کمه یا شکر اندازه فیصدي کمه، بل وجود کې کم دردونه وي، جوړونه دي در کې، پښې لاسونه دې ته ډېر مفید دي. سرغوړ ته ډېر ښه دي تیل یې، پخه ورکوي، مثال ویښتان د ټکېدو نه ساتي، نو ډېرې زیاتې ګټې. بل بهترینه ګټه چې دا هغه الله تعالی په قرآن کې دې صفت کړی دی، نو دې خاطر ډېر زیاته ګټه او شفا پکې شته دی. دا سټور یعنې تحویل خانه ده، دلته موږ سټور کوو دې ځای کې. هر کنډیشن مو ته لګولی دی، د اتې شو دی نیولی د 32 درجو پورې ورته موږ درجې حرارت کړې ده. آخري مرحله کې دا د فابریکې سټور دی، تحویل خانه چې کوم جنس موږ تولیدوو دلته سټور کوو. دغه تحویل خانه چې دا د اتې شونې نیولې د 32 درجو پورې د ایر کنډیشن په واسطه ورته موږ هوا عیار کړې ده. نه همداسې عادي غذایي مواد باید د 8 شونې نیولې د 32 درجو پورې د درجې حرارت کې باید وساتل شي. بسم الله الرحمن الرحیم. لکه څرنګه چې موږ مخته په خبرو کې وویل دا د زیتون فابریکه چې کومه ده دا 2 بخشونه لري، او یو د روغنکشۍ برخه ده، یو د اچارو برخه ده د شنه زیتونو څخه. او دې په څنګ کې موږ اوس ساکل دا شی نه هغه جوړ کړل چې رومیانو نه روب جوړ کړو، او د مرچک اچار دا د مرچک اچار دی، او دا میکس اچار دا م جوړ کړو، او د رومیانو نه چکنی، او دا څلور یو په څنګ کې موږ د سره د زیتونو صابون جوړ کړو چې هغه صابون چې کوم دی د الرجی یا د خارش یا د دانو تر دې پورې چې هغه کوم دغه چې په وجود پورې پاتې پرستکي پورې هغه هم ختموي. نو صابون 100% که موږ پلان ډول باندې تعریف کو دا 100% ټوله شفا ده. او دا خو دا سم چې سلوي کلاسي زره دی خو ته به دا شی نو جوړ شو په فابریکا کې موږ شروع کړی دي. بل حال په مقام باندې خو د افغانستان په داخل کې مو دا کوي خو موږ څه زیات دا کوو چې وخت په وخت ان شاء الله د رئیس باندې سزا ده چې دا موږ نورم د فرصت زیاته کو په خیر باندې چې موږ ټول هیواد باندې باید چې موږ خارج ته دا شی موږ ولګو. د وړي په موسم کې په جلال آباد کې هر کال پټنونو رومیانې بیان ارزانه، تاسو سکل څومره د رومیانو روب جوړ کړی دی؟
او موږ هم دغه فکر وکړو چې د رومیان رښتیا نه چې رښتیا چې د رومیان ډېره اسانه وو نرخ یې اسان وو په دې خاطر ما دا فکر وکړو چې یاره د رومیان چې کوم دي هغه چې دغه یو زمینداري چې کوم د زمینداري د راوړي ښار ته خلطې ډکولې د دې پورې هغه نه وه دې په خاطر ما چې زموږ 100 روپۍ خیر دی زیاته مو واخلو هم زمیندار ته هغه وکړي ګټه وکړي او هم چې بیا دغه موږ روب جوړ کړو کېږدو که یو وخته پورې هم چې بیا رومیان قیمته شي بیا یې بازار ته وباسو په خیر باندې ټولو هیوادوالو ته به د فایده ورسیږي تر اوسه په بازار کې رومیانو نرخونه لا ښه دي تر اوسه خو دا روب بازار ته نه یې وتلی یا تر اوسه پورې ونه ده وتلی همدا زړه ده چې موږ نور هم جوړ کړو زړه هم ده چې د کم وخت کې د رئیس صاحب د کیسه باندې کار هغه روان ده جریان لري چې بازار ته انشاءالله په کم وخت کې انشاءالله بازار ته وباسي او دغه اچار چې د مرچکو د چکني دم روژې ته ساتلی که اوس بازار ته عرضه کوئ مونږ کوشش دا کوو چې بازار ته یې وباسو سمدستي ووځي خو رئیس صاحب دمه د کار روان کړی دی نور روژې ته بیا مونږ کینو ځکه چې څومره وس هم کېږي مخته در مخته نه یې مونږ وباسو همداسې دوامدار مو نور هم کال او سهار مونږ دوامدار یې جوړوو وخت په وخت انشاءالله بازار ته پسې وباسو انشاءالله که خیر په اټکلي ډول څومره اچار او روب هم جوړ دي تقریبا اوس په الحال خو داسې ده چې ګورې موږ د امتحاني اوس په الحال هم جوړ کړي دي تقریبا تر 10,000 خواوشا پورې بوتلونه موږ جوړ کړي دي ډېره مننه خوشحاله اوسئ